کم کسان چې سم دم صحتمن وي بیمار نه وي او دی روجه خوري دی ته به کم عذاب میلاویږي. زموږ عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه یو ځل ادومه چې دې کې دوه کسان رالل یعنی دوه فرشتې او زی ځان سره روان کما د پهاړ طرف ته روان کم د غر طرف ته زه روان کما وی چې کله مونږ د غر منځ ته ورسېدو وی دې کې ما د څه کسانو د چغو اوازونه واورېدل ډېرې چغې والې خطرناکې چغې والې تیرې تیرې. وی ما دې دوه فرشتو نه تپوس وکړل چې دا چغې د چا دي؟ وی دې راته وی چې دا د جهنمیانو اوازونه دي. دې نه بعد وی چې مخکې لږ لاړو وی بیا نور وی څه کسان موسی کړل چې هغې د خپو نه الټه ځوړن کړي دي، خپې بره دي الټه ځوړن کړي دي او وی دی دا وخت کې چې دي دا جامې دا ټولې شلېږي د درد د وجې نه شلېږي او د خولې نه وینې او نوونه روان دي، خطرناکې وینې ترې نه روانې دي او دی د درد او تکلیف د وجې نه ډېرې زیاتې چغې وایي خو لیکن په تکلیف کې کمی نه راتلو، عذاب کې کمی نه راتلو، عذاب به پې لاسه زیاتېدو، سات په سات به ترې نه عذاب زیاتېدو پې لاسه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ما دغه دوو کسانو نه تپوس وکړو چې دا کم کسان دي؟ وایي راته وویلې چې دا هغه کسان دي کم کسانو چې به روجه ونیوله او په منځ کې به بغیر د عذر نه روجه ماته کا، دا وایي هغه کسان دي ستا د امت. نو زموږ عزتمندو سوچ ورته وکړو څومره سخت عذاب دی د هغه کسانو چې کم روجه ونیسي او په منځ کې روجه ماته کي، دی ته دونه سخت عذاب میلاویږي. نو سوچ ورته وکړئ د هغه کسانو به څه حالي چې هغوی روجه د سره نیسي نه، بیخي روجه نیسي نه، هغوی ته به څونه سخت عذاب میلاویږي. زموږ عزتمندو زمونږ بعضې نوجوانان خاص کر سم دمې صحتمنې د دې یارې نه روجه نه نیسي چې وایي زموږ به صحت خراب شي. زموږ عزتمندو قسم مې دي په الله تعالی وي چې روجې سره د انسان صحت نه خرابېږي، لاسه دې سره صحت صحیح کېږي، صحت لاسه دې سره برابرېږي. واقع لاسه مشهوره ده که نه چې هغه وایي یو ساینسدانو انګریز ساینسدانو هغه تحقیق کولو چې انسان به د کینسر د بیمارۍ نه څنګه مکمل بچ شي چې د ټول عمر کې د کینسر بیماري ونه لګي، دې دپاره څه طریقه کار پکار دی. نو دې دپاره ډېر تحقیق کولو، څو کاله تحقیق وکړو، اخره کې دا نتیجه راوویسته چې انسان به د کینسر بیمارۍ نه هله بچ کېږي چې کله د دا معده چې ده که نه معده د خوراک معده دا چې وایي په کال کې 25 ورځونه والی 28 ورځې وایي دا وایي چې مکمل د خوراک نه خالي وي او 25 نه تر 28 ورځې پورې وایي صرف 12 یا 15 غنټې چې دا مکمل خالي وي، 12 غنټو نه تر 15 غنټو پورې چې د معده مکمل د خوراک نه خالي وي د انسان ته به د کینسر بیماری نه لګي. زموږ عزتمندو سوچ ورته وکړئ، دغې ځای ته وګورئ، د ساینسدان د تحقیق کا او خپل رمضان المبارک د میاشتې ته وګورئ. زموږ دا معده چې ده د په 12 میاشتو کې صرف یوه میاشت مکمل د خوراک نه خالي وي که نه او روجه څو غنټې وي یا 12 یا 13 یا 14 یا 15 یا 16 17 18 دا غنټې وي که نه. زموږ عزتمندو الله رب العزت زموږ د صحت څونه خیال ساتي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ د صحت څونه خیال ساتلی دی چې انسان ته به د کینسر بیماری نه لګي. دغه وجه ده چې مسلمانانو کې د کینسر بیماری چې ده که نه دا ډېره کمه ده، ډېر کمو خلکو ته دا بیماری لګي، ډېر کمو خلکو ته لګي. دا وجه دا ده چې مسلمانان روجې نیسي، د دوی دا معده په کال کې یوه میاشت چې وي د خوراک نه مکمل خالي وي، دوی ته کینسر بیماری نه لګي. زموږ عزتمندو د روجو په ذریعې سره انسان چې دی که نه بیماریږي نه، صحت خرابېږي نه، لاسه بیماری ختمېږي او صحت ورته میلاوېږي. زموږ عزتمندو نو کوشش وکړئ چې څوک کم مسلمانان روجې نه نیسي، برای کرم جولې درته نیسم، روجې مه خورئ، هېڅ هم ترې نه جوړېږي، په دې یو میاشت کې هېڅ نه کېږي. زموږ عزتمندو بیا ورپسې خفئ کم کسان چې وفات شوي دي که نه، چې کم کسان وفات شوي دي هغوی نه که چېرې نن تپوس وکړي که نه، زه قسم په الله تعالی ویم که نن ترې نه تپوس وکړي که چېرې تاسو دنیا ته ولېږئ نو څه به کوئ؟ دی وایي مونږ بس صرف دا ارمان دی چې مونږ دنیا ته لاړ شو او یوه روجه ونیسو، بس یوه روجې ارمان بالته هغوی نن کوي. زموږ عزتمندو چې کم کسان روجې نه نیسي، گزارش دی ورته روجې نیسئ، هېڅ تکلیف پې نشته دی چې ځان مو ورته نه کلک کړي که نه هېڅ نه کېږي. بیا ځان ورته کلک کوي. زموږ عزتمندو وایي روجه څه شی دی مړه، دا خوراک چې نه کوو سهار نه واله تر ماښامه پورې د الله تعالی د رضا لپاره چې مونږ دا نهاره تېره کړو دا هېڅ شی نه دی. او یو خبرې ته سوچ وکړئ،
چې کله زمونږ په کورونو کې دا ماشومان روژه ونیسي که نه دا خپله مور چې وي د دی که نه د دې ماشوم مور چې هدې خپل زوی ته ډېره په مینه باندې ګوري ټوله ورځ ورته په مینه باندې ګوري وایي زما بچي روژه نیولې ده زما بچي روژه نیولې ده او ډېره مینه ورسره کوي پیار ورسره کوي محبت ورسره کوي چې زما ماشوم بچي روژه نیولې ده نو چې دا یو مور ده دا د خپل بچي دومره په مینه باندې ګوري چې زما بچي روژه نیولې ده نو الله رب العزت خو د اویو میندو نه زیات محبت ساتي د بنده سره چې کله بنده روژه ونیسي الله تعالی به خپل بنده ته څونه په مینه باندې ګوري الله به څونه په مینه باندې مو ته ګوري او فرشتو باندې به فخر کوي چې فرشتو زما بنده ته وګورئ که نه زما بنده ته وګورئ زما د رضا دپاره روژه نیولې ده زما د رضا لپاره دی خوراک نه کوي زما د رضا لپاره دی اوبه هم نه څښي شونډې اوچې دي ژبه اوچه ده او زما د رضا لپاره دا دونه تکلیفونه برداشت کوي نو الله تعالی به سوچ کوي الله تعالی به فرشتو ته دا اعلان بیا نه کوي چې ای زما فرشتو چې نن زما بنده زما نه څه غواړي زه به ورته هغه ورکوم نن چې زما بنده ما ته کومه دعا کوي ای فرشتو تاسو به پې امین وایي زه به ورته دعا قبلوم نو زما عزتمندو چې څوک هم روژې نه نیسي برای کرم جولې درته نیسم چې روژې ونیسئ بیا ورپسې ارمان کوئ افسوس په ورپسې کوئ بیا به مو په قبر کې د سترګو نه چې اوښکې روانې وي د دې اوښکو په ځای به وینې روانې شي خو لیکن وخت په در نه بیا تیری نو نن در سره زما عزتمندو وقت ہے جب سانس ہے تو چانس ہے جب سانس نہیں تو چانس نہیں آج عمل کا دن ہے حساب نہیں کل حساب کا دن ہوگا عمل نہیں نن چې کله دی وای په دې جسم کې سانس دی که نه سا ده پکې وي تر هغې وخته پورې تا ته چانس دی خو چې کله دا سا ختمه شوه که نه چانس ختم شو نن وای د عمل ورځ ده حساب د سره نشته دی خو سبا له به د حساب کتاب ورځي بیا به د سره عمل نه وي زما عزتمندو نو راځئ چې نن الله رب العزت د ځان نه راضي کو چې نن د الله رب العزت ته رضا والا عملونه وکړو چې نن الله رب العزت ځان په خپلو عملونو باندې راضي کو الله رب العزت د عبادت زیات وکړو چې الله تعالی مو ورانه په دنیا کې راضي شي الله رب العزت ته چې کله ور مخامخ شو که نه نو الله تعالی به راته مرحبا وایي خوش آمدید په خیر راغلی په خیر راغلی دا اوازونه به راته بیا الله تعالی کوي که چېرې مونږ الله رب العزت د ځان نه په دې دنیا کې راضي کو الله رب العزت مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت مونږ ته داسې عملونو توفیق راکړي چې هغه د الله رب العزت د رضا سبب ګرځي الله رب العزت مو خوشحاله باسته کوشش کوي دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړي مخکې پھیلو کوي چې ټولو مسلمانانو ته ورسیږي او भरपूर फायदा देना वाकली अल्लाह रब्बुल इज्जत मुख्शाल बासाता दुआगान कोई दुआगान बको अल्लाह पामान।